سلامونه د امازون پښتو چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې تېره ویډیو موږ په علي بابا کې د تایید شوي اونده پروش یا د ویریفاید سپلایر په اړه ریکارډ کړې وه چې څنګه موږ ویریفاید سپلایر وپېژنو. نو نن راځو په دې ویډیو کې دا روښانه کوو چې DDP څه ته وایي، چې مطلب یعنی هر نفر باید چې ایکسپورټ او امپورټ ولري، یعنی واردات او صادرات ولري، هغه که فیزیکي که آنلایني که هر قسم وي، نو باید د DDP شپمنټ په نظر کې ونیسي چې دا یعنی تر ټولو خوندي او بهترینه دی. DDP مطلب یعنی ډیلیوري ډیوټي فاید، چې کله تاسې مطلب په علي بابا کې یا په چینه کې وغیره ملکونو کې تاسې مال اخیسته، نو هلته تاسو باید سپلایر سره دا په دې بحث وکړئ چې مطلب تاسو DDP شپمنټ لرئ که نه. نو راځو د دې په اړه زه یو لنډه لیکچر بل در کوم چې کله هم تاسې د امازون لپاره مال اخیسته په علي بابا کې، یعنی زموږ هدف یوازینی د امازون درس دی دلته په دې ویډیو کې، او غواړم دې ته ورته مثالونه زه تاسو ته درکړم او دې ته ورته زده کړې زه تاسو ته تشریح کوم. نو چې کله تاسې علي بابا کې مال اخیسته، نو کله چې مال خوښ که، هر څه ریسورس هم وکړه، میچ هم کړو د امازون خرڅلاو سره، ویبسایټ سره، بعد د هغې نه چې کله تاسې مال اخلی، نو سپلایر ته به ووایئ چې مثال تاسې DDP شپمنټ لرئ که نه. که چیرې درلوده خو بهتره ده، لږ ګران دی خو ولې د دې ګټې هم زه تاسو ته وایم چې کمې ګټې لري او کم خوندیتوب لري، دا هر څه تاسو ته روښانه کوم. نو هغه که چیرې تاسو ته ویلې چې و موږ DDP شپمنټ لرو، خو ورته موږ مال په DDP شپمنټ کې ولېږئ. که ویلې چې نه لرو DDP شپمنټ، نو بیا هغې تاسو ته اوفر درکوي نور وغیره شپمنټ، هغوی هم نور هم لري، مثال DAP شو، DAT شو، CIP شو، مطلب 5 قسمه شپمنټ دی چې مطلب د چینه نه ته کولی شي په هغې کې راوغواړې، خو ولې د نورو ادوار کچه کمه ده او د DDP چې ده د دې لوړه ده. اوس راځو د DDP شپمنټ یعنی مطلب ګټې ګورو په نظر کې چې څه ګټې لري. د دې ګټې خو مثال که فکر تاسې کړی، موږ کله چې مال راغواړو یا ډیمیج وي، یعنی خراب شوی لاره کې یا کوم ځای کې ډراپ شوی سټاپ شوی په ایرپورټونو کې یا په کوم ښار کې یا په سمندري شپونو کې، مطلب ډېر لیټ را لیټ شي او یا ایسار یې که نه، مطلب چې یعنی نن دی او سبا دی، 2 ورځې بعد دی، 5 ورځې بعد دی، هفته بعد تاسو ته رسي، نو دغه کیسې به دې کې نه وي. دا کلیر دی، یعنی صاف سوتره دی. او دوهمه اپشن کې ګټه دا ده چې مطلب ټیکسونه دي، کوم پیسونه چارج کېږي چې دا هر څه د سیلر د خوا نه چارج کېږي. مطلب تاسو په یو بول کې پیسې ورکوئ د پروډکټ سره، باقي هغوی چې تاسو ته کله DDP شپمنټ کوي، لومړی خو تاسو ته خوندي او کلیر راځي مال، دا د یو. دویم چې دی ټیکسونه او نور مطلب یعنی لنډ شپمنټ چې کوم کېږي ډیلیوريانې، د هغوی مصارف، د دې هر څه پیسونه چې دی دا په سیلر باندې دي، یعنی اونده پروش باندې دي په چین کې، هغوی هلته بیا تادیه کوي. او څلورم چې دی نو ستاسو ټول مصرف د مال چې دی که د هغه لیبلینګ وي که وغیره مال سټاک کوي، یعنی په یو بول کې تاسو ته ټول مال کټګوري کوي او په ټول مال تاسو ته یعنی پیک کوي که نه، د هغې چې کوم پیکج دي، د هغې چې کوم لیبلې دي، د هغې چې هر یو مصارف دي، دا ټول څوک په غاړه اخلي؟ سیلر یې اخلي. او په دریم دغه کې طریقې یعنی د نوو کاروباریانو دپاره چې DDP شپمنټ داسې دی، یعنی بدون د کم سترسه بالکل بې خطره دی، او نوي سیلران چې کوم دي یعنی نوي تجارت د هغې دپاره بالکل یعنی پرفیکټ دی او کولی شي چې DDP شپمنټ کې مال وغواړي د هر ملک نه، ځکه چې ډېر خوندي دی. او په څلورم اپشن کې ګټه دا ده چې یو خو د مال نه ضایع کېږي چې ورک را ورک شي، دوهم چې دی وخت نه ضایع کېږي، ډایرکټ تا ته انټري وهي او یعنی کور ته درته رسوي، که هغه ویر هاوز وي که کور وي او که امازون ویر هاوز وي هلته یې رسوي ډایرکټ.
او د بندېدو خطر د دې د کمښت یعنی هیڅ دغه نشته دی، چانس نشته چې مثال دا کوم ایرپورټ کې بند شي او یا کوم بل ستونزې سره خدای نخواسته مخ شي، نو دا هیڅ یعنی ټینشن نه لري. نو دغه یو خلاص معلومات د ډي ډي پي شپمنټ په اړه نو تاسو کولی شئ اکثره چې په چین کې مال اخیسته تاسو لومړی سپلایر سره غږیږئ د شپمنټ په باره کې چې مطلب یعنی تاسو کوم شپمنټ لرئ، که ډي ډي پي درلودو بهتره خبره ده. په ډي ډي پي کې دننه شپمنټ چې دی که نه دا په کسټم کې کېږي، تاسو چې کله ډیلیوري کوئ یعنی دا په کسټم کې کېږي او په کسټم کې مثال دغه هم راځي، ډیوټي هم راځي، ریګولیشن هم راځي، مثال فیډ هم راځي، یعنی دا درې واړه په دې کې شامل دي، ډیلیوري ډیوټي فیډ. لکه څنګه چې دا درې حرفې د دوی نه راخیستي دي، همدغه درې واړه مصارف چې دي کوم یو ډیوټي چې پرې راځي، نو دا هر څه په سیلر باندې دي او خوندي دي او ویریفاید دي یعنی. نو دغه موضوع ډیره اهم وه په شپمنټ کې، ځکه مې تاسو ته روښانه کړه. او هغه ملګري چې نوي راغلي هغه د چینل سبسکرایب کړي، نورو ملګرو سره دې شیر کړي چې څوک علاقه لري د آنلاین کاروبار سره، او زموږ ته به دا هم پته ولګېږي چې زموږ نفوس څومره دی، تر څو موږ د هغې لپاره یعنې ورځ تر بلې بهتره ویډیوګانې ریکارډ کړو او دې ته راجع کړو چې یعنې خپل کاروبار او خپل بزنس کومه بهتره طریقه مخکې ویسو. نو راځو بل سټیپ ته چې تر ټولو هغه اهم دی، هغه هم چې یعنی چې کله هم تاسې په امازون کې کله لیسټینګ کوو یا مو دغه کوو مطلب یعنی پرایویټ لیبل لپاره او یې اف بی ای لپاره مطلب یعنی ویرهاوس ته مال تاسو شپ کوئ که نه، نو په دې دوو سیسټمونو کې چې تاسو کله هم لیسټینګ کوو که نه، د دې هر څه زه تاسو ته روښانوم په ویډیو کې، راتلونکو ویډیوګانو کې، او یعنی په رسمي توګه تاسو ته روښانه کوم، چې تاسو ته صرف یادواري کوم چې کله هم تاسو لیسټینګ کوو نو مخکې د مال د اخیستو نه لومړی باید تاسو لیسټینګ وکړئ. صحیح ده؟ ځکه چې کله تاسې په علي بابا کې مال اخلئ تاسو سره الریډي ادرس نه وي د امازون. صحیح ده؟ مثال ناست په افغانستان یا پاکستان کې او تاسو سره د امازون ادرس نه وي او ته مال واخلې په چینه کې او ته ورته وایې چې مطلب یعنې هغه تا ته وایي چې مال دې کوم ځای ته ولېږم، تاسو ادرس نه وي او دې ته متوجه اوسېږه چې کله ته په علي بابا کې اکاونټ خلاصې نو هغې کې حتما ته ادرس ورکړې د خپل کور ځای وغیره کوم ځای چې اوسېږي، نو هغه ادرس اټومیټیک د علي بابا سپلایران راخلي شپمنټ والا او همغه ځای د تا ته پروډکټ لیږي. نو لومړی به تاسو دغه په مد نظر کې هم ونیسئ چې کله مال اخیسته نو سپلایر ته به ووایئ چې زه تاسو ته ادرس لیږم، چې کله مې ادرس تاسو ته لیږو په همغه وخت کې زه پیاوډ کوم یعنې زه مال اخلم، نو هغې چې ته سر په وخوځو نو لاړ به شئ. تاسو لومړی به لیسټینګ وکړئ، لیسټینګ نه بعد چې کله تاسو لیسټینګ وکړئ برکوډ چې کله کاپي کوئ نو برکوډ کې تاسو ته امازون د خپل ویرهاوس ادرس درکړئ، هغه برکوډ به کاپي کړئ او ادرس به یې هم نوټ کړئ، جلا به په یو کتابچه یا په میسیج کې نوټ کړئ او برکوډ به سپلایر ته ولېږئ، ورته دې کې الریډي ادرس شته دی او لاندې لیکل شوی هم ورته ولېږئ، ورته همدا ادرس په برکوډو کې هم شته دی، ورته چې هیر مو نه شي غلط ځای ته تاسې ورته زما مال وانستوئ. د دې ستونزو سره زه خپله مخ شوی یم، ما تجربه کړې دي، نو په دې خاطر باندې زه تاسو ته د خپل اکسپیرینس او تجربه تاسو ته الریډي روښانه کوم. صحیح ده؟ یعنی یو کتاب په نوم د 100 څېرې 100 تجربې ښوونکي دي، ما ډېر مخکې لوستی، نن 3-4 کاله مخکې، چې په هغې کې لیکلي وو یعنی مهمه نه ده چې موږ هر شی تجربه کړو. صحیح ده؟ یعنی مهمه نه ده چې موږ هر شی تجربه کړو، کوم څه چې نورو تجربه کړي دي باید الریډي موږ د هغې نه تجربه ترلاسه کړو او خپل کار یعنې په چټکۍ سره مخکې ویسو. مطلب دا یعنی هر کار کو موږ د سر نه تجربه کوو نو موږ نه به وخت هم ونیسي، ضایع به هم شي وخت او بل تاوان او ټکرې به هم خورو. نو الریډي چې یو چا ټکرې خوړلې تجربه شوي نو د هغوی د تجربو نه تاسې خپله تجربه ترلاسه کوئ، نه به تاوان کوئ او نه به هم وخت ضایع کېږي.
نو نوره ویډیو نه اوږدوو، په الله مو سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې چارې. السلام علیکم.